زیتونې کور ته د راننوتو سره د کور په وره کې یو ناګهانه تندک وخوړ چې په وړې په وړې راپرېوتو سره سمدستي ورته ګلناز رامنډه کړو. وایي مورې مړه مې کې څه وشو؟ مورې خوښ خو نه یې که نه ها؟ نه لورې ته دا لاس راکړه هسې مې په سترګو خړه راغله. مورې ته لکه چې بیا هدیرې ته تللې وې. او لورې نو مورې ما څو ځل منع کړې چې هدیرې ته به نه ځې. و لورې د پښتنو د ځینې رواجونه او رسمونه په اور پورې شه چې په اور پورې وي. تا ته خو پته ده لورې چې زه دا رسمونه رواجونه نه منم، خو څه وکړم نن د ستر اختر ورځ وه. ما وی چې نسرینې ته لاړه شم او د اختر مبارکي هم ورکړم او لږه ډېره ډاډګیرنه به هم ورکړم ځکه چې د ځواني مرګ زوی اولنی اختر یې دی. نو مورې چې رسمونه هم نه منې بیا نن هلته تلې ولې؟ څه خبره وم لورې چې د رسېدو سره به د نسرینې په کور کې جړاګانې او فریادونه اورم. یو مخ له ده د ستر اختر د خوشحالۍ ورځ او بل مخ له د نسرینې په کور کې جړاګانې فریادونه د چم ټولې زنانه راغلې وې. خو ښې لورې د نسرینې زړه هیڅ صبر ونه کړو او زه یې د هدیرې په لور روانه کړم. هدیرې ته د رسېدو سره مې ما هم ستا د بابا قبر ته دعا وکړه او نسرینې هم د خپل ځواني مرګ زوی په قبر ډک شوی زړه ډېر په سوو ټکو کې تش کړو. لویه هدیره وه لورې، ځای په ځای دوه درې زنانه او نارینه د خپلو خپلوانو قبرونو ته ناست وو. ډېر مې زړه ودردېدو لورې. چا په قبرونو څېرې غوړولې، چا به په قبرونو مومبتۍ بلولې او چا به د قبرونو په خازو نکریزې پورې کول. لویه هدیره ځای په ځای قبرونو ته د ناستو خلکو سوي فریادونه ختل. د هرې ښځې او نر د سترګو نه مړې اوښکې روانې وې. ډېر زلمي خو داسې هم وو لورې لکه چې خاص د اولنۍ شپې د ناوې په مزار چغې او سورې وایي. او ډېرې داسې جونه مې هم ولیدې لورې لکه چې خاص د واده په شپه پرې د یوې کونډې غږ شوي وي. خو څه ګورم لورې چې ډېر د لرې نه مې په یو ښځه نظر ښخ شي لکه د لیوانو د دوو قبرونو په منځ کې پرته وي. ببر سر شوکېدلی مخ په خاورو خړه پړه کله یو قبر ته ورغاړې وځي او کله بل قبر ته، او کله خو سمه په خندا شي او په زوره خاندي، او کله خو یو ساعت لره حیرانه پاتې شي او بیا په لپو کې خاورې په سر باد کړي او ناڅاپه په زوره چغې سورې شروع کړي. کله پاسې د دې قبرونو نه تاویږي، کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري، او کله خو داسې معصومانه حرکتونه کوي لکه چې خاص یوه مور خپل زلمي زوی ته په سر د واده سیره تړي. او ځینې حرکتونه یې لکه د هغې زنانه چې د کال ماشوم کله یو سینې ته اړوي او کله بلې سینې ته او په زنګو کې یې واچوي او ډېر په ناز یې زنګوي. هدیره کې موجود واړه خلکو یې تماشا کوله. ما د نسرینې نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک ده چې د وختي نه کله جاړي کله خاندي، واړه حرکتونه د لیوانو کوي. نو څه یې وې مورې؟ نسرینې ویل چې دا د ملکانو د کورنۍ سره تعلق لري او په یوه ورځ ورته چا 2 زامن وجلي وو. چې نن یې دا حال دی، خو دا داسې ښځه نه وه لکه چې نن یې په هدیره کې ګورې. دا یوه ډېره لویه مغروره متکبره ښځه وه. چا به هم چې ورته وویل چې هدیرې ته نه ځو نو په جواب کې به یې اکثر دا وینا کوله چې هدیرې ته خو هغه خلک درومي چې په هدیره کې یې څوک پرته وي.